ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إله العالمين الذي مسلمانان روجه تراويح او ختمون دعاګانې إله العالمین قبول کړي. یا پروردگار عالم سرسایه زکاتونه قبول کړي. یا إله العالمین ټول نیک اعمال چې کړي دي خدای پاک ته قبول کړي. إله العالمین په افغانستان باندې دغه د امنیت حالت او د اسلامي نظام حالت دائم او قائم ولري. یا الله د ټول مجاهدینو جهادونه قبول کړي. یا الله د ټول شهیدانو شهادتونه قبول کړي. یا الله د ټول زخمیانو زخمونه قبول کړي. یا الله ټول یتیمانو کفالت ته وکړي. یا پروردگار عالم زموږ پر دې مظلوم او غریب ولس باندې ته ورحمېږي. یا إله العالمین د غلبې څخه د کافرانو مو وساتي. یا إله العالمین دا ازادي او حریت زموږ سره دائم او قائم ولري. یا الله العالمین د بندگانو د هر قسم فتنې څخه مو وساتي. یا الله د اسلامي نظام د دوام او د هغې د تنفیذ او د هغې د قایمولو پوره توفیق راکړي. إله العالمین زموږ مسؤلین چې دي والیانو رئیسانو وزیرانو نور د نظام مسؤلین خدای پاک ته استقامت په نصیب کې پر حق باندې استقامت ورکړي پر دین باندې استقامت ورکړي. إله العالمین د ناکام امتحان وساتي لکه په دې میدان کې چې ډیر ناکام شو پروردگار موږ ناکامه کوي. إله العالمین د زموږ ولس د هر قسم تکالیف څخه راوساتي. یا خدای پاک زموږ ټول مسؤلین ته د عدالت توفیق ورکړي چې د ولس سره عدالت وکړي او پر دې ولس باندې رحم وکړي پر دې ولس باندې شفقت وکړي. پروردگار عالم زموږ د نظر څخه اختلافونه وباسي. إله العالمین موږ ټول یو بدن کې په موږ کې دا